مکتوب 248 د دفتر اول حصے اول د امام ربانی محبوب سبحانی شیخ مجدد الفسانی رحمت الله علیه د مکتوبات مبارکونه بدی بیان کی چې انبیاء علیهم السلام کامل تابعدار ته داغي تمام کمالات په طریقه د طبیعت سره حاصلی او په دې بیان کې چې یو ولیم د پیغمبر مرتبه ته نشي رسیدي او د دې امر تحقیق کې چې تجلی ذاتی کما چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره مخصوص ده د دې سمانه ده او د دې مناسب بیان کې علی جناب مرزا حسام الدین احمد رحمت الله علیه طرف ته ولیکل دا یو خط ته بدی کې اصطلاحات د تصوف راغلي او دا مسله ده چې د انبیاء علیهم السلام د کامل تابعدار خلکو د دې په دې تابعداري باندې الله دیتا کمالات سناسد تابعداري په وجه ورکړي او دا عقیدوي مسله ده چې ولی د پیغمبر مقام ته نشي رسیدي یو ولی هم د یو پیغمبر مقام ته نشي رسیدي درېمه دا خبره چې تجلی ذاتی څه ته وایي دا الله د طرف خاص تجلی دا الله د ذات په نقشبندیه عالیه مبارکه کې یو خصوصیت ته چې د دې تجلی دا دایمی ده او په نورو سلاسلو کې هغه برقی وي بس یو پړق راشي ایساریږي نه او په دغه مبارکه سلسله کې چې کوم تجلی راځي په یو سالک هغه دایمی وي سبحان الله بیا بدی کی تفصیلات تی چې تجلی ذات کوم چې دا پای کی رسول الله مبارک پورې مخصوصه ده تجلی ذاتی کوم چې د نبی کریم د ذات پورې مخصوصه ده دې څه مطلب دی او دا سه نوري خبرې الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله تمام تعریفونه د غزاد د پر چې دا علم مونږ تراکو او دې ته مونږ برابر کو په خپل وس مونږ نو چې دې ته راغلي وي او کله مونږ ته هدایت نه وکړي لقد جاءت رسول ربنا بالحق پتاغي سره راغلي پیغمبران د رب زنګ په حق مونږ ته صلوات الله تعالی وتسلیماته علیهم وعلى اتباعهم واعوانهم وخزنه اسرارهم دا الله رحمتونه دی وی او سلامونه دی په دی باندې او د دې په تابعدارو باندې او د غي د دین په مدد کوونکو باندې او په هغه خلکو باندې د چا پسینو کې چې الله د پیغمبرانو علیهم السلام او خصوصا د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د مبارک او سنت او شریعت اسرار او رازونه محفوظ کړی دي د انبیاء علیهم السلام کامل تابعداري کمالی تابعداري او زیات محبت په وجه بلکې صرف د الله په خاص مهرباني باندې د کسانو کې تابعدار او خلکو کې د انبیاء کرام تمام کمالات جذب کیږي او دا تابعدار پوره طور داغي پرنګ کې رنګ کیږي تر دې پوری چې په دې تابعینو کې او متبوعینو کې سیوا د اصالت او د طبیعت او د اولیت او اخرت نه بغیر بل څه فرق نه پاتې کیږي او دا دی واضحي چې ولی الله هر څومره اوچت مقام ته ورسیږي د انبیاء کرامو مقام ته نشي رسیدي اگر که یو پیغمبر په درجه کې د نور انبیاء علیهم السلام نه کم وي هم د ټولي دنیا اولیاء دته نشي رسیدي دا وجه ده چې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کم چې د انبیاء علیهم السلام نه بعد په تمام انسانانو کې افضل دی داغه درجه همیشه د پیغمبر نه ورستو ده او کم چې د تمام انبیاء علیهم السلام نه لاندې درجه ده د دې سبب دا دی چې تمام انبیاء کرام او د دې ارباب تعینات
مبادی مقام د اصل ندی او تمام اعلی او اسفل امتنا او د دې ارباب مبادی تعینات د دې اصل زلال د مقامات ندی د خپل درجه مطابق بیا اصل او ذل کې څومره فرق دی دې کې څنګه څوک برابرې کولې شي ډېر فرق دی اصل له او ذل ورپسې دی الله پاک فرمای ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون بشک زمونږ وعده وړاندې تیر شوی و د بندګانو زمونږ د رسولانو په حق لا انهم لهم المنصورون چې بشک هم د دې بمرسته کېدی شي او بشک زمونږ غالب لخر بخامها غالب وي او دا چې وای چې تجلی ذاتی چې کوم په تمام انبیاء کرامو کې الله د ختم المرسلین صلی الله علیه وسلم د پاره مخصوص کړی دا او د نبی علیہ السلام کامل تابعدار تم د دې تجلی نه صحیح حاصل ده هغه د دې معنی د لحاظ نه ده چې تجلی ذات انبیاء کرامو ته نصیب شوی نه و او تابعدار په سبب د دې کاملان ته نصیب کیږي اس کله نه دا تصور دې څوک نه کوي ځکه پدې کې د اولیاء کرامو درجه او چتېدل راځي په انبیاءو دا صحیح نه ده بلکې د دې تجلی د نبی علیہ السلام پورې مخصوص کېدل او د دې معنی په اعتبار سره دی چې نور تر دې حاصلېدل د نبی علیہ السلام د تابعدارۍ په وجه دی یعنی انبیاء علیهم السلام ته دا تجلی د نبی علیہ السلام په توفیل حاصل شوی و او د دې امت کامل اولیاء ته هم د نبی علیہ السلام د تابعدارۍ په سبب د انبیاء علیهم السلام او د نبی علیہ السلام د نعمت عظما د دې نو ته حصہ ملو شوی دا اولیاء کرام د نبی علیہ السلام خادمان دي او د دې د فیوزاتو نه چې صفاتی شوي دي هغه غستون کی دي او د دې د مثال دی لکه یو لخر کې چې شاهان یو ډله د شاهان وي بادشاهان وي او دې ته دسترخوان خور کړی شي او مختلف قسمه نعمتونه ورته کېښودی شي او هغه بیا فارغ شي او د هغې نه بعد خدام راشي خادمین راشي او د دسترخوان تکینی دقه شانته فرق دی د انبیاء علیهم السلام د فیوزاتو او د برکاتو او د عام اولیاء کرامو دا خادمین هم دغه دسترخوان تکیناست خدا د هغې توفیلیان دي او د هغې تابعدار دي په دې بنیاد کېناست د دغه رنګې اولیاء کرامو ته د انبیاء کرامو فیوزات په طبیعت د هغې او د نبی علیہ السلام په طبیعت او ذلیت باندې ملاوي د دې شبې تحقیق ما په خپلو مکاتیب او رسالو کې مختلف قسمه طریقو باندې کړی دی او حق هغه دی کوم چې ما په دې د الله په فضل سره تحقیق کړی دی تا ته دې معلومه وي چې اگر چې تمام انبیاء کرام علیهم السلام تا د نبی علیہ السلام په توفیل د دې تجلی نه خاص حصہ میلاو د کامله لیکن معلومیږي چې دی ولایت خاصه د مخکنو انبیاء کرامو په امتونو کې په اولیاءو کې اثر نو کړي او د دې تجلی نه وافر حصہ او تحصیل نه وا نو کله چې د دې اصلو کې دا دولت توفیل او انعکاسی طور فروع کې عکس العکس په طریقه باندې څنګه ورسېدو د دې معنی مصداق کشف سری دی نه استدلال عقلی او دا مخکې چې ذکر شو چې کامل تابعدار کامل متابعت په سبب د خپل مطبوعینو کمالات جذب کوي مراد د دین د مطبوعینو اصلي کمالات نه مطلقاً چې تناقض برش بلکې دا خلق د انبیاء کرامو نه د هر یو پیغمبر مخصوصه ولایت نه فیضیاب شوي او د ټولو امتونو په درمیان کې د دې امت د تابعدارۍ سبب د دې تجلی سره مخصوص دی
او په دې تجلی خاص ول دولت عظما باندې مشرف دی دغه وجه ده چې دا امت غوره امت دی او د دې امت عالمان د بنی اسرائیل د انبیاء په شانتی دي دا د الله فضل دی په دې امت باندې چې الله په خوخه چاته چې ور کوي او الله د لوی فضل خاوند دی زړه می غواړي چې د ولایت خاصه څخه فضایل او خصائص ولیکم لیکن وخت تنگ دی او د وخت د تنگ ساده وجنه او کاغذ د لندوالي د وجنه نشم لیکلی الله تعالی په فضل باندې علوم او معارف زما په زړه باندې د ورځې په شانتي وریږي امام ربانی سے فرمایي عجیب او غریب اسرار باندې الله ماته اطلاع را کوي دغه راز نه محروم د خپل استعداد موافق زما بزرگوار فرزند دی او نور دوستان سورز حضور کی دی او سورز غیب وی دغه وجه نه ویل کیږي ولی هر چند ولی چې هر څومره چې وی ولی وی د صحابي درجه ته نشي رسیدي ستاسو په خدمت کې د حاضرېدلو شوق په د حد نه زیات دی او کم خط چې تاسو ما تر لګلو هغه ما تر رسیدو اعمال می چې وکتل دا ډېر لوی نعمت دی او د دې په توسط احوال تمام امور کې خري افراط او تفریط نه اعتدال طرف ته دي او اعتدال خدي والسلام علیکم وعلى سائر من اتبع الهدى والتزم متابعة المصطفى عليه وعلى آله الصلوات والتسلیمات پتاسو دی سلام وی او پاغه چا دی سلام وی چې د هدایت تابعداري کوي او د نبی علیہ السلام په شریعت باندې التزام کوي وصلی الله تعالی علی النبی الامین